بسم الله الرحمن الرحیم. اما درنو مشیرانو، همزولو کشیرانو او په سټیج نو سیمو درنو مشیرانو، السلام علیکم. تاسو ته چې څنګه مظلوم سیمو په شهره کې دته شارټ کټ خبرې رټولې کی دو الیکشن د 2024 تاسو دلته کې مو 2013 کې هم جلسه کړې و. نو حقیقت دا ده چې زه دلته کې وسره نوستو مانو ډیر داسې مشیران دي چې مو یقینا نشته. محمد ما شو الله دی وبخي، داسې هنګامه شو موروب ما او داسې نور مشیران دي چې مو یقینا نشته ده، الله دی ټول وبخي. خو خبري مقصد می دا ده خبر راټولو ما چې موږ انا کوله د سابقه چې کوم حکومتو هی تبدیلی او نوی پاکستان په نامه راغلی و، تاسو ټولو وکتو. په هغې کې موږ قومي چې کوم بنیادي مسلې وي هغه د ګیس وه چې کومه 2014 نه په دې باندې سیاست روانو او تقریبا 3 ځله افتتاحګانې وکړي. پای کې 2015 کې زه خپل بلدیات انتخابات کې ویلاړم، زه منبر وم. نو هغې کې موږ د ټول عمران خټک منیو داسې نور څومره چې ذمهوار کسان وو ټولو ته موږ اواز رسولی و، خو هغې غوښتلی نه. نن خو هغې خیر دی پارټي هم بدله که. دلته کې عجیبه سیاست دی، ټول خودغرضي ده، مفاد پرستی، خپلو مفادو لپاره پارټۍ هم بدلوي، کله په یوې نورې راشي کله په بلې نورې راشي. نور تاسې شوي شعر خلک او سپیشلي موږ دې علاقې والا ډېرې ټخانې مو وخوړې چې خلک را سره ودې وکړي الیکشن وخت کې چې کوم یو بنیادي مسله ده یوه ګیس ته او یو اوبه دي او یو دریم اسپتال دی. دا درې وړی موږ څه نشته. موږ داسې ملګري دي په هغه فیسبوک باندې سوشل میډیا دور دی. بله ورځ یو کس ما ته کامنټ وکړو چې کنې تاسې څه کړي دي. نو چې ما سوچ کوم ما دې اوس کس ته ګوره، زه خو 2008 نه په دې ان پي سره چې کله روان یم هغې نه خیر موږ ورکرانو کار کولو. نو زه چې څومره زه ګورم نو د ان پي ته صرف په 2008 کې یو سیټ چانس میلاو شوی دی امیا افتخار حسین ته ام پی ای و، پی اف 12 هغې وخت کې پی اف 12 و. نو 2008 نه تر 13 پورې یې صوبې په سطح باندې چې زه وګورم په دې صوبې ته د ان پي خپله نیشو لکه نوما ورکه. دا ټولو نه غټه خبره ده. ټول پنجاب ته به پنجاب وي، سیند ته به سیند وي او داسې نورو صوبو ته هرې ته بلوچستان ته خپله نامه اخسته او موږ ته به سرحد وي. سرحد څه شي وي؟ بارډر. موږ نشان نو دا یې راکړو. بیا 18 ترمیم یې پاس کړو چې ټول عمر موږ نیشنل دغه ناره وه چې خپله خاوره خپل اختیار، نه منو د بل اختیار. نو هغه 18 ترمیم چې پاس شو نو هغې کې دا قانون شو چې پیله به چې څه وسایل وي دلته کې آب موږ استعمالو. ها نو هغې نه بعد کې دا څومره لویه خبره ده. خو اوس داسې خلک رالو به 2013 نه بعد چې په هغې باندې عمل نه کېدو، هغه خپله مانه منګیري کوله. میا صاحب حلقې ته به راشم چې کوم دی د چراټ دی هغه د پابو نه تر چراټه پورې کوم روډ جوړ کړو 30-40 کروڑ روپۍ وي. دې څه دي په لاس کوله کې دی چې لاس کوله حکومت وکړو. تاسې وګورئ هېڅ نشته. لارې کوڅو دا د ممبرانو د کلي ویلیج کونسل ممبرانو کار آبودی کولو، ام پی ایم نه به کو. دغه سیاست یو. بلې صوبې په سطح باندې 74 کالجونه داسې په 60 سال کې د یونیورسټۍ کې پی کې کې انه یونیورسټۍ وي او ان پی تقریبا 16 کې. نو هر څه په 15 کوله کې ډبل کړو.
په شپېتو کالو کې دمه کور شوی نه و چې څومره تعلیم دې پر دې کار وکړو. بل داسې ټیوبیل موږ ته منظور کړی و چې کله نه این پی ګورنمنټ 2013 نه لاړو نو ډګیا هم تاسې ګورئ، پیپونه هم ګورئ، خلک یې وړي لکه دغسې همغه کېږي، خو دی په مخکې کار ونه کړو، دی ورته فنډ ویر نه کړو. موږ ته میا صاحب دلته کې یو میډل سکول هم منظور کړی و، پرایمري سکول نه د پرایمري سکول ګرلز نمبر 2 دا یې میډل کړو. دا هم ډېره لویه خبره ده چې موږ په دې سلیخاني کلي کې او کوټي کلان کې اینه د وړکو نه میډل سکول شته او نه های شته او نه های سیکنډري شته، نو لکه پرایمري سکول صرف دي. نو دا تعلیم دی پر ډېره قدر زه میا صاحب ته یم ببرشاه ته ها ټیم نشته دی چې مختصري کا. نو موږ مشر ته به خپل زه هغه ویر کړم ټیم، خو لکه دغه یم چې موږ بنیادي مسله ده ګیس چې کله خدای پاک انشاءالله میا صاحب ته ببرشاه ته موکا خدای پاک ویر کا او ګیس ټوویل او دریم دی وړکو سکول دا موږ مین هغه دی او څلورم هسپتال موږ په خپلو پیسو باندې هسپتال جوړ کړو، خو دغسې پروت دی. نو موږ ته دا څلور بنیادي دغه خبرې دي او بس زه تاسې ټولو شکریا ده کوم چې تاسې ډېر لکه څنګه چې مظلوم صاحب درته ووایي چې موږ لکه ډېر شارټ کټ پروګرام و. دغه د میا صاحب جلسې هم ډېرې لکه ډېرې دي، ورځې 15 جلسې کوي، خو لکه ټیم د کمي د وجې نه بس زه تاسو ته یو ځل بیا ټولو شکریا ده کوم. والسلام.